السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه وروره خیر دی بھائی جان تاسو خیریت دی؟ کم ځای 400 مروره. او څه نوم دی؟ فیصل رحمان. څه کېدل دا؟ ما دلته خواري مزدوري کو راغلی و. څونه وخت مزدوري کېدل؟ یاره یو کال مې شو چې زم راځم خو د مزدوري څخه خون مزه نشته. عمر دې څونه دی؟ عمر مې 23 سال. 18 سال نه د مزدوري شروع کړل؟ یاره تقریبا 17-18 سال مې چې مزدوري تر مخکې څه کوله؟ دینه مخکې بس کلی کې مې شاګردي کوله ویلډنګ کار مې کوله. ها هغه دی ولې پرې خاو بس هغه کارونه ختم شو سوداګو باډیانې بم جوړول کار ختم شو. سونار دی ولې نه زکاو چې دا شو نه یاره مې زکړې رغو کار نشته جی. مړ ډېر شي کاپنری پاکستان کې ته نشته جی کارونه چې کم دنو باندې مهنګای سره کارونه ختم شوي دي. یاره پرون ځای او پارک ته مې اپناین پارته او بابا دغه خرڅولې شربت خرڅولې هغه ولې ما په اکسلای ما غستر په اکسلای کې زم او راځم دا دغه خرڅوم مونږ هم جی خواري مزدوري کو دا ماشینانه مې خره وګوره دلته راغلی و 2-3 ورځې مو شو کار نشته یو ورځ کار یا سلور ورځې کار نه یا مزدوري خون مزیرو کې شوی دي. والله وای تاسو نه رحم کوئ په انسانانو باندې زه په تاسو رحم کوم چې یو سړی د 100 روپو کار تاسو 2000 ولې اخلئ نو مونږ خو داسې شی چرته نه دی کړی زمونږ کارونه سخت کارونه لنټره ماتو په سخت کار هم دی لنټره ماتو نو چې هغې کې چې کوم دی نو مونږ ټول ورځ خپل کوو د لاسونو ته مو ګوره دومره سخت لاسونه هم دي په 1500 مونږ په 500 روپۍ خو مونږ پلک نشو والی که نه 1500 روپۍ دیاړي ده په هغې کې مونږ چا نه 1000 والو چا نه 1200 والو هغه هم یو ورځو کې بیا 15 ورځې کار نه وي. څنګه ژوند تېرېږي دا پښتنو ته که مونږ ګورو که نه څوک په پینډای پروت دی څوک په سعودي عرب پروت دی څوک په دوبۍ څوک په انګلینډ څوک په جرمني باندې دا ولي جون خو بس زه به دوی وایم چې ښه تېرېږي بس غریبي ده خو پکې خوشحالي خو دا ده چې کاروبار نشته نو بس سړی لږ ټینشن کي که نه دی سره کاروبار نه وي. کوشش وکړې خدا الله پاک وایي که نه چې یو ځای کې ته نه کامیابېږم ته هجرت وکړه دا ځای نه بل ځای نه یو کار سره نه بل کار شروع کړم څه لازمي خبره کړی م دی جی کلم یو کار کړی دی کلم چې کوم دی بل هر څه مزدوري م کړی ده چېرته داسې کار نشته چې موږ نه پاتې شوي راره خواري مزدوري کوو خپل 15 وخته مونځ او داس هم پکې کوو شکر دی خو کارونه بس خوند مزې دی مهنګایۍ سره مکمل ختمي شوي دي. نور عمران خان هم ښه سړی دی او موږ یې سپورټ کوو نایس انسان دی. د هغه د وجې کارونه چې کوم دی نه خراب شوي لکه مهنګایي راغلی نو هر کس چې کوم دی کار نه کوي ولې چې مټیریل هر یو شی ګران شوی دی خیال دی. جی څه پیغام به وایې څه نعت به زموږ څه شعر کې ګانا به وایې شفې به وایې شعرونه به وایې څه به وایې بس یو شعر به راته ووایم جی هلته کیمرې طرف ګوره وہ جب چلنا نہیں آتا کوئی گرنے نہیں دیتا اب چلنا آتے تو اور کوئی گرانے میں لگے ہوئے بھی سبھی کو تو خدا کی خدائی نے مارا مجھے تو یار تیری جدائی نے مارا. پښتو کې وایي که پښتو کې نه ده پښتو کې نه راځي جی بس پښتو کې ولې نه راځي اوس رانه هېر شوي دي. زه لږ ټیم به درکړو که نه رایاد یې که څه مسله نه 2-3 منټه وی جون بې مزې دی جی دور د پیسې دی جی چا نه چې تپوس کوي جون زرې زرې دی جی. دا ولې زرې زرې دی څه وجه کېدی شي بس کاروبار نشته خامخا که نه ټینشن شي که نه کار الله دې خیر کړي شکر ادا کوه الله به نور زیات درکړي دې نور لاک لاک شکر دی په لاس خپور وغیو خپله خواري مزدوري کوو چاته لاس نه نیسو لاک لاک شکر دی په دې ساته د دې ورور څه خبره کوم مهنګایي مړه ختمه شو د نور نوي څه به وایو نوي ژوند خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه وروره خیر تاسو ښه یې 400 یم جی. نوم دې څه دی؟ زاهد الله. 400 کې د کوم ځای؟ 400 کې شاخاص 400 بازار. 400 بازار دلته څه کې پینډ با دیاړي مزدوري کوو نو دیاړي مزدوري کوو نو څونه وخت نه مزدوري کوي؟ ډېره 15 شپږ کاله مې کېږي. او مخکې دې څه کول دی نه؟ مخکې به سبق مو وخت مې وي. څونه پورې سبق؟ 12 مې کړی دی. څومره؟ 12 نه مخکې بیا ولې نه وایه؟ نو بس یاره غریبي وه غریبي وه دیاړي مزدوري م کوله مخکې نه شو سکالرشپ هم ورکوي وایي سکالرشپ کوئ دغه کوئ انټرنشپ کوئ ډېر ښه طریقې یاره ډېرې پیسې مې جمع کړي دي خبره څه نه میلاوې ده که نه نوکرۍ ته مې ډېر کوشش کړی دی لکه ټېسټونه مې نوکري نن سبا ملاو شو خلک 22 کوي نن سبا خو دغه شعر دغه وجې راغلي بدل ته راغلي دیاړي مزدوري کوو څه نه میلاوېږي که نه تعلیم خو صبر هم غواړي محنت هم غواړي د هغې بیا اله پایدي یاره ډېر صبر مو ته وکړو خو بس صبر باندې خو نه کېږي که نه بدل ته راغلي دیاړي مزدوري کوو. د پینډۍ کې څنګه ژوند تېرېږي؟ بس ښه ژوند تېرېږي یاره خوشحاله یې د ژوند نه؟ بس ژوند نه خو خوشحاله یو بچي مچي دې شته؟ او جی بچي مې شته. څو بچي دي؟ یو زوی مې دی. یو زوی دی؟ او جی در یادېږي که نه؟ ښه را یادېږي. څونه وخت پس کور ته ځې؟ بس کله میاشت پس کله 2 میاشتې پس. او جی
دریا چې بیا څه کې ټلیفون وته کې څه کې بس ټلیفون ته خبرې ما پرې سره کوو جی سبا مونږ ته نعت به شعر به سبا مونږ سره نه شیر خو نه راځي را څه درځي هیڅ هم نه راځي ټپا نه راځي نه راځي بخي سم نه درځي هم نه راځي څه پیغام چاته ورکې بس زما دا پیغام دی چې لکه مهنګای ډیره زیاته ده خلک غریبانان دي کنه عمران خان ته دا وایم کنه چې عمران خان مو خو سپورټ کوو کنه خدا وایم چې مهنګای ډیره زیاته چې ته 1500 روپے دی اړیو هغه 2 ورځې دلته وخورو نو بس نور کارونه مارونه نه ملاويږي دا چې کارونه رښتې دا مهرباني دې څه کاکا څخه خبر السلام علیکم کاکا وعلیکم سلام څنګه کاکا خیر بس خیر دی لاک شکر دی څه نوم دی زما عبدالغفار نامه ده عبدالغفار صاحب د کم دی زه د 400 اوسیدونکی ما زما 2 کال وشو چې په دې ځای زه دا روزګار کوم په دې راجا بازار کې په پنډای کې په دې پنډای کې ښه اعلی رزق په ملاوېده خو چې دا حکومت راغلی دی کنه دا حکومت دا شرکش حکومت دی نن اعلانو کې سار بیا سنی لنگر خانه می کولو کو غریبانانو سره امدادونه کې دا کم ځای امدادو کو زما سور لسم روز د دل تراغلی ما خو ما دیاری اونکړه څنګه چې د اړو پورې ګرانیږي داسې د سیمټو ګرانیږي خلک روزګار نه کوي مهنګایي ده دا کوم حکومت راغلی او غلا وایي چې زه د پیاز او ټماټرو دپاره وزیر اعظم نیم جوړ زه پاکستان مضبوطوم ته به هله پاکستان مضبوط کړي چې ستا عوام مضبوطي او هغې کې طاقت وي زه دا وایم چې په دې غریبانانو رحم وکړه غني پرواز د آخرت چې عدالت د پاک وهاب لګي حکم جاری شي په قدرت التا او پرچا په غاړه د حساب لګي چې به هر څوک په مصیبت التا الله به وای باچا خانو پاسه نن د چا د باچا هیوار او حساب کتاب د ظالمانو پاسه نن د چا د باچا هیوار عمران خانه کمنګه د نه تپوس نشو کلی هغه لوی ذات په د نه تپوس کوي او د محشر کې بشرمي عمران خان صاحب خدل ته ډېر شیزونه کته ماخام کې قتل نه راجا بازار کې سونه لنګر ملاويږي بای هغه لنګر کې ته خوراک کې ټول ورځو لنګر ته منګه ورغلی اکثر چې ورشو پیتی پخکړی وی روټه د بار راواله نسوارو غورځوي تر در ارزه پورې زمونږ تلاشي والی تاسو یو جوړه جامې نه پریږدي دا څنګه لنګر خانو مسافر خانه ده روټه پکې نه ملاويږي چې پکې نه ملاويږي تا ته پکې وب نه ملاويږي او بس یو ډرامه ده ته ولګي هغه ارتغولو وای بس دې ته ګوره بس دا به تاسو ګټي دا موږ نشي ګټلی دا عوام دي دا غریبانان ناست دي کار نشته بچي لوګي دي د یو ټیم وي دا ګرانی ده دونه مهنګایي راغلی چې د په دې حکومت کې هر سړی وای چې د بجلی د تارونو ته ورخېږم موزان باندې کمه دونه مهنګایي راغلی ده بار دا میډیا والا راځي او زمونږ نه تپوسونه کوي نم بیا په ټي وي ولیدل چې دی نشر کړ او نم چېرته په خبرنامه ولیدل چې دی نشر کړ د غریب سړي څوک اواز نه اوري او انشاءالله دی به خدای غرق او تباه کوي او بس زما والسلام نور د په حکومت کې خبر ده چې یو عوام هم خوشاله نه دي په کلار خبره داسې پښتو کې وایي خبره داسې د رورک عوام چې دی کنه چې کوم خاصي ما خوتاویږي په خبره پوهیږي کنه نو باقی دا چې دی کوم یو پالټه دی عمران خان کوم جب چوادي کړو هغه ټول ډوزي وو بندلي وو اوس خلک ګر کړي دي او دویم الیکشن د دې ناراضي دا پدې سنت پدې دوکه کې پاتې نشي او چې څوک دی لوټ ورکی هغه غټ به وکړو پدې ټول پاکستان کې څوک نشته بس دې لپاره چې دا وادي او کې نور کاری نشته دا به کم باندې